دغه د نجونو په وړاندې د مکتب د دروازو پرانیسته د اسلامي امارت سره کم کړنه بولئ. سړکونه خو ډېر خراب دي ځکه ډېر لرې منطقونه د زموږ استادان راځي. دا د کابل ښار 21مه ناحیه ده. د سړک انځور هم ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ماشاءالله ماشاءالله کینې زه په خپل ځایونو باندې شاباسي شاباس. یاره د نورو کلونه خو سږ کال ډېر خوشحالي احساسوم ځکه چې نورو کلونه موږ د جنوکیو صنفونه دلته نه درلودل په کورونو کې همداسې ګرځي او سبق یې هم نه ده زده او سبق یې خپل لږ تر لږه خپل منځ اودس خو به زده کړي او لیک لوست خو به تر زده کړي چې خدای خبر یې زموږ ډارېدلو امنیت نه و دلته صحیح امنیت نه و. استادان کم دي څه غوښتنه لرئ د استادانو په موږ ته باید ډېر استادان راکړي چې تر څو تاسو ته په خپل وخت زمان سره درس ووایي. سړک پاک کړه د خپلو چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې دا سړک جوړ کړي. دا سړک درته جوړ کړي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قلم کاغذ کتابچه بکسه څه د دولت د خوا نه دررسېږي؟ بس اوسه پورې خو لا چې نه دی راداخل. تر اوسه پورې څه نه دي راغلي؟ نه کتابونه چې ښه لور کوي. کومه ورځ چې مکتب شروع شو چې خبره شوې څونه خوشحاله وي؟ به ډېره خوشحاله وم. بیخي بې انتها خوشحاله وي. زه هم د ما نه به هېڅوک هم ډېر نه وم خوشحاله ځکه زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د دې هغه نه خبر شوم. د کابل ښار 21مه ناحیه د کابل په زړه کې 13 کلن جمهوریت مګر درس او تعلیم ته بالخصوص د نجونو زده کړو ته په صفري شکل باندې کتل. نن داسې ابتکار او یو ځانګړي ګزارش خاوند یم چې باید شکر وباسم اسلامي امارت څه چې په 20 کلنه دوره کې ونه شو نن یې ترسره کړل. دا د کابل ښار 21مه ناحیه ده. د سړک انځور هم ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوم. نن داسې یو ځانګړی ګزارش لرم چې باور وکړئ په لیدلو به یې ستاسې زړونه هم خوشحاله شي. شروع کوم په نوم د لوی او لایزال ذات خوښه او خوشحاله یم زه صاحب الله صافی چې په یو ځانګړي ګزارش نن مې برنامه او خپرونه کاملا متفاوته ده. د کابل ښار په 21مه ناحیه د سناتور جنت ګل خان ترخیل کوچي په مینه کې یوه عالي لیسه ده چې نن پکې د نجونو د زده کړو لپاره زمینه مساعده شوې ده. دروازې پرانیستل شوي دي او د خواوشامندې کو نجونې په ډاډه شکل باندې کولی شي چې راشي او د خپلې زده کړې ترسره کړي. ورځو د ټولګي په لور السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماشاءالله ماشاءالله کینې زه په خپل ځایونو باندې شاباسي شاباسي شاباسي. منصور مبارک ستاسې اجازه ده؟ اجازه ده. صحت مو ښه ده انشاءالله کراري ده؟ بخیر. خدای دې ژوندی لره قدرمن واوسي. زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو مخکې له دې نه چې زما د دغه کمکیو لورګانو په لور ورشو او د دوی دغه احزار د خوشحالۍ احساس د خوشحالۍ د دوی سره شریکو. البته موږ یې شریکېدو ته راغلي یو د معنوي پلار په هغه ګاڼه سمبالونکی چې د مرګ تر ورځې پورې زموږ او ستاسې سره یو ځای ملتیا کوي. استاد علی قدر ته ورځو سره هم لنډه زړه خواله کو سلام ستاسو ستړي مشي. وعلیکم السلام. خیر بخیر. منشي خدای دې ژوندی لره. منصور مبارک ځان را وپېژنئ. زما نوم عبدالقدوس ده. یو د دې لیسې د اصول صنفي دورې سرښوونکی یم. ډېره ښه ده ښاغلی سرښوونکی صاحب څومره خوشحالي اظهاروي په دې کړنه او ابتکار سره.
یاره د نورو کلونو نه خو سږ کال ډېر خوشحالي احساسوم ځکه چې نورو کلونو موږ د جنوکیو صنفونه دلته نه درلودل او سږ کال یې د مدیر صاحب په همکارۍ او موږ هم داسې یو ابتکار وکړ چې راځه دا جنوکۍ چې په کورونو کې همداسې ګرځي او سبق یې نه ده زده او سبق یې خپل لږ تر لږه خپل لمونځ اودس خو به زده کړي او لیک لوست خو به تر زده کړي که د اسلامي امارت پالیسي مقصد مخکې وغځېدله د مکاتبو اجازه یې ورکړل سوله ښه ترخه که ونه کړل سوله نو تر شپږم ټولګي پورې چې دوی څه ووایي حتما یو څه زده کولی شي یو څه ناڅه روښنایي له ځانه سره وړلی شي خامخا یې وړلی شي دا اوس هم چې دا خویندې د موږ راغلي دي زه اولې ورځې نه تر اوسه پورې اوس ډېر احساس کوم چې دوی ډېر څه زده کړي دي او انشاءالله نور به هم زده کړي تاسې په صفت د یو سرښوونکي د لومړي ټولګي څخه تر کوم ټولګي پورې له تاسو سره شاګردانې یا زموږ دغه وړکۍ کمپۍ لورګانې په درس باندې بوختې له اول ټولګي څخه تر درېیم ټولګي پورې موږ سره دا زده کوونکي په درس باندې بوخت دي دلته مخکې په دغه نوم بیا نه اخلم په سیاسي مسایلو نه د غټه پردوي په دغه تېره شل کلنه دوره کې مو مطالبه د دغسې مکاتبو د پرانیستې کړې وه نه مو کړې نه مخکې جمهوریت یې وباله نو د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې موږ دلته د 79 صنفونه بیخي نه درلودل ولې دلیل په څه کې و چې خدای خبرې ده موږ ډارېدلو امنیت نه و دلته صحیح امنیت نه و او موږ نسو کولی چې دلته هم د جنوکي جذب کړی وای او خدای نه خواسته یو څه پیکسي وای بیا د موږ هغه جبیره نسو کولی نه مو شو جبرانوله اوس نو په ښه ډاډ باندې مقصد ته موږ دوی جذب کړي دي انشاءالله که د اسلامي امارت پالیسي وه نو تر لوړو صنفو باندې به هم جذبوو او که نه وه نو تر شپږم ټولګي پورې خو به موږ سره او دوی هم په ډاډه زړه باندې راځي کوم احساس د ډار ترس هېڅ نه کوي هېڅ نه لري او نه ده کړی تر اوسه پورې موږ ته په دا دومره کې شکایت هم چا نه ده کړی چې خدای نه خواسته موږ ته په لاره کې څوک کوم بیکاره کس یا ولاړ یا موږ ته څوک بده خبره کړي ډېره ښه ده ښاغلی استاذ که سړک ته نظر وکړو ډېر کامل نفوس پروت دی په دې طرف باندې خو مګر هم د کابل جلال آباد د عمومي جادې څخه چې راګرځې یو لویشت سړک هم روغ نه لیدل کېږي مطالبه او غوښتنه مو څه ده طالبان اسلامي امارت ته خو غوښتنه دا ده چې د موږ سړکونه پاخه سي تر څو دلته دغه ماشومان چې راځي ډېر لرې ځایونه راځي ډېر لرې ځایونه راځي دلته نږدې نور مکاتب نشته ده او که هغه هم ابتدایي ده د اول نه تر درېیمه صنفه پورې لري د دونه وړتیا او ظرفیت هم نه لري الحمدلله موږ دلته معلمان لرو سږ کال د معلمانو کمبود موږ هم لرو نورو کلو کې هم نه درلوده ځکه چې موږ تقریبا 250 جنوکۍ له نورو کلو نه زیات جذب کړي دي 250 جنوکۍ نو دې ته 5 معلمان پکار دي لږ تر لږه زه خپل یو سرښوونکی یم اوس دې سم ته درس ورکوم چې د معلمانو د کمبود سره مخامخ یو زیات وخت مدیر د مکتب د موږ او دا هم یو سم ته درس ورکوي په دغه ماسکینی دوره کې قدرمن شي خدای دې ژوند درلره خو ګولې دونکو مخکې له دې نه چې د مدیر صاحب سره زړه خواله مرکه وکړو د خپلې ادارې ته به ورځو هر څه ځان ته وصوله یو هنر لري د استاد وخت هم نه نیسو نوره فقط د دغه کمپیانو د جملې نه د 2 یا د 3 کمپیانو نظر راخلو به ورځو د مدیر صاحب سره زړه خواله کوو د سړک گزارش مو له یادونه باسي په سړک هم در سره لاندې مرکه مصاحبې لرم خو ګو دوستانو مینوالو گزارش منن ځانګړی درس تعلیم معرف ته بیبي مریم سره د دې ښوونځي د پرانیست پاک لغږیدو مریم جان ستړې مشې لورې څنګه زوی ښه ماشاءالله خیر اوسې لورې څوم سیم کې زوی درېیم سیم کې ماشاءالله څوم نمره زوی اوهو دا خو لومړی درجه او لومړی نمره کې ده ښه لورې څونه خوشحاله د دې مکتب په شروع کېدلو باندې او تر درېیم سیم په پورې د درس چېرته ووایه درېیمه پورې مې هلته فامیلي مکتب کې ویلې ډېره خوشحاله یم چې مکتب خلاص شو ماشاءالله مریم بیبي کله چې باغې مکتب ته تللی څونه لار وه څونه مزل هم کوم هغه ډېره اوږده لاره وه دلته مونږ ته اسانه ده دلته راتلل اوس راته ووایه بیبي مریم کله چې دا مکتب شروع شو رښتیا راته شپې خوب درته د خوشحالۍ نه ډېره خوشحاله وي یا نور د سره خویندې ورونه دلته مکتب ته راځي یا استادان څنګه دي درس صحیح درکوي فوقالعاده دی یا سرمعلم صاحب ویلي سرښوونکي صاحب چې استادان کم دي څه غوښتنه لرئ د استادانو په موږ ته باید ډېر استادان راکړي چې تر څو تاسو ته په خپل وخت زمان سره درس ووایي ښه بیبي مریم لورې څه دې زده کړي دي ترانه دې زده کړې ده آیات دې زده کړی حدیث دې زده کړي لمونځ دې زده دی زویه سرښوونکي صاحب درته ښودلی لمونځ یا په مانځه کې څو فرضونه دي لورې او داسې کې څو فرضونه دي 4 او ماشاءالله او داسې کې 4 فرضونه دي د درس او د تعلیم دروازې د خلاصون باور وکړئ دا دومره یو احساس ته خوشحالۍ دی چې
نشم ویلی. بیبي مریم په آینده کې څه جوړېدل غواړي لورې؟ ډاکټره شي باید. نو د څه شي ډاکټره شي؟ ماشاءالله. امید ده چې خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسېږي بیبي مریم. خوشحاله اوسې زویه. مننه. د بیبي مریم د ټولګیوالو د جملې نه یوه ټولګیواله د سره لنډه مرکه کوو. لورې ستړې مه شي. خیر اوسې. زویه نوم دې په څوم ټولګي کې؟ نوم مې ثنا دی. زه په 3 ټولګي کې یم. ماشاءالله. ثنا بیبي څونه وخت کېږي چې مکتب شروع شوی دی؟ دا 2-3 میاشتې کېږي چې 2-3 میاشتې کېږي چې شروع شوی. زویه دغه د 3 ټولګي پورې د مخکې درس چېرته ووایي؟ په علاګل مکتب کې. لاندې په بل ځای کې وو؟ هو. زویه څونه لاره ده اوس مکتب ته؟ مخکې څونه په زحمت سره تلل؟ مخکې ډېر هغه په پوخ سړک خواته، اوس هم د مکتب خواته کور ده. سړک هم ډېر خام ده لورې. سړک پاک کړه څه وایي؟ سړک پاک کړه. د خپلو چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې دا سړک جوړ کړي. دا سړک درته جوړ کړي زویه. یا لورې دلته خو کاملا سرپناه لرئ، مګر هم دلته په داخل کې شنې ونې، د اوبو انتظام، د چمن انتظام هېڅ هم نه دي نیول شوي. اسلامي امارت نه مو غوښتنه څه ده؟ دا غوښتنه هم ده چې دلته ټول ونیسي موږ ته، چې تر څو جوړ شي. هو. یا ثنا بیبي څونه خوشحاله یې درس او تعلیم او مکتب ته زویه؟ ډېره زیاته. ډېره زیاته خوشحاله یې؟ هو. ښه ته به په آینده کې له خیره څه جوړېدل غواړې؟ زه غواړم چې د خپل ښوونکي غوندې ښوونکي شم. او ماشاءالله جزاکم الله خیر. ښه لورې نو اوس ستا څه زده دي؟ ترانه دې زده ده، نور کوم دیني مسایل دې زده کړي دي لورې؟ هغه نو کولی شي دغه میک دې په خدمت کې ده زویه؟ ترانه. او ماشاءالله. نو خیر اوس راته ترانه ووایه. که نورې ملګري ځان سره ملګري کړي نو هم تا ته اجازه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه. دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د ټولې، هر بچای قهرمان دی. دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر په شنو اسمان، په سینه کې د اسیاو لکه زړه وي جاویدن. نوم د حق مو دی رهبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر. ماشاءالله. ثنا بیبي امید ده چې خپلو هیلو ته ورسېږي. خیر اوسې بچیه. مننه. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو، ورځو د بل ټولګي په لوره. وخت خویندو هم نه ضایع کوو ځکه سرښوونکی صاحب لګیا دی، دوی ته تدریس کوي. موږ به ورشو بل ټولګي ته او دوی به خپله تدریس ته ادامه ورکړي. من د بل تاسې کوم ساده اوس سبق وایو؟ ساتم چې ده قرآن کریم. پرون هم کوم سورت ویلی وو؟ نن به کوم سورت وایو؟ سورت کافرون. کوم سورت به وایو؟ پرونی سورت به څوک یو کس څوک تی وایه؟ کلثوم تی وایه؟ زه تی وایه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله. زه ټول ستړي مه شئ. ماشاءالله ماشاءالله. دوستان نه چې یوازې د نجونو لپاره ټولګي په نظر کې نیول شوي دي، ښکلي ګلالي کمکي ځوانان هم راغلي دي د درس ویلو ته. استاد علي قدر لګی دی چې په کومه موضوع کې درس ورکوي. څوم ټولګی دی او موضوع نن خوشبختانه باید ووایم په بل ټولګي کې د نجونو هم موضوع قرآن کریم او اوس بیا هم تمرکز په قرآن کریم باندې دی. د کمکیو د جملې نه به یو کمکی را سره زړه خواله او مرکم وکړي، ځان به هم راوپېژني، بیا به ورشو د استاد محترم نظر به هم راواخلو. کم یو وزر آماده دی زوی چې ما سره مرکه وکړي؟ او ماشاءالله ګوته ښه نیغه کړې، زړوره. راځه زویه راځه خواله مې راشه. ماشاءالله ماشاءالله. خو ولیدونکو ګوره دعوتطلب راووته سړی. ښه زویه ستړی مه شي. خیر شي. او ماشاءالله داسې پوره انرژي را سره غږېږي چې نوم دې ګرانه؟ احمد. احمد. څوم ټولګي کې زویه؟ درېمې جیم. او درېمې جیم.
څوم نمره یې زویا؟ نمرې راته معلومې نه دي. نمرې درته معلومې نه دي. فیا او ماشاءالله. زویا اوس مضمون څه شی و؟ استاد کوم درس درکاو؟ موږ ته قرآن کریم قرآن کریم. څه دې زده کړي دي زویا؟ سورتونه هم دي. ماشاءالله. استاد ته د قرآن کریم درس درکوي؟ درسونه مو څنګه دي؟ استاد په خپل وخت راځي درس درکوي؟ ته خوشحاله راځي؟ یا ډېره ښه ده. احمد جانا بدون د قرآن کریم نور اصلي درسونه بیا وایي؟ نور مضمونونه وایي؟ لیک لوست یې څه زده کړی دی؟ احمد له کومو تورو جوړ دی؟ احمد الف ح م د. او ماشاءالله استاد سره زحمت ایستلی دی. مننه احمد جانا. دوستانو دغه بل کم کې سره هم لنډه مرکه او درخواله کوم. راشي خواته مې زړه ستړی مه شي. خیر اوسه. څنګه ګرانه ښه یې؟ او خیمت. او ماشاءالله. نوم دې ګرانه؟ کمرې ته ساحل. مخامخ شه. ساحل. او ښه ساحل جانا ته څوم نمره یې زویه؟ زاول نمره. د ټولګي او نمره همدغه ده. ګوره دوستانو ماشاءالله دې وي دا ټول قدرونه دي په آینده کې. داسې پوره انرژي په دغسې کم سن و سال کې. زویه تا څه زده کړي دي؟ ما کوم مضمون دې ډېر خوښ دی؟ ما غون مضمونونه مې خوښ دي. ټول دې خوښ دي زویه؟ ټول مې خوښ دي. زه خفه په دې شولم ساحل جانا چې ښکلی مکتب ښایسته سرپناه استادان په خپل وخت سره راځي او سرک هم ښه هم دی. غوښتنه مو څه ده؟ د دولت نه مو غوښتنه څه ده د سرک د جوړېدلو په هکله زویه؟ غوښتنه دا ده چې استاد باید دا جوړ شي. په تفریح کې موږ دلته ورزش وکړو. موږ په چمن ماشاءالله کې د سپورت په ساعت کې شاګردان باید په چمن کې خپل هغه سپورتي کوم حرکتونه چې دي د مارې په چوکاټ کې هغه ترسره کړي او سره په څنګ کې سرک خامه دی په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره. ښه زویه درس دې له اول ټولګي هم دلته شروع کړی و که د بل ځای نه راغلی وي؟ اول ټولګي نه مې دلته شروع کړی و. زلمی سړی شي. مننه مننه. ورځو دوستانو د استاد علي قدر نه هم لنډ یو نظر راغلی. استاد محترم سلام ستړي مه شئ. مهرباني ژوندي اوسئ. خیر قدرمن شیخ خدای دې ژوندی الله لري. راشه. که ځان وپېژنئ؟ زما نوم اجمل ده، اجمل شیرزاد د درېیم جیم ټولګي نګران یم. ډېر ښه استاد علي قدر. شاګردان په څونه لیوالتیا راځي د درس او تعلیم د زده کړې د حاصلولو په خاطر؟ او شاګردان په مینه او محبت سره په لیوالتیا سره راځي دلته. هغه استادان چې د شاګردانو سره په فزیکي شکل باندې یو رقم برخورد کوي د هغوی نه مو غوښتنه څه ده؟ توصیه مو ته څه ده؟ موږ شاګردانو سره چې فزیکي برخورد کوي یعنې ویل ټکول کوي د هغو نه غوښتنه دا ده چې باید شاګردانو سره په مینه او په شفقت سره ورسره کار واخلي او په مینه باندې خپل درسونه ورته ویل او ټکول باید په مکتب کې بند وي. د مارې په چوکاټ کې ویل ټکول باید ونه اوسېږي. قدرمن شي استاد علي قدر دلته د ذکورو شاګردانو سره په څنګ کې وناسو ته هم د درس او د تعلیم زمینه د اسلامي امارت په وخت کې مساعده شوه. څونه خوشبینه است؟ بس والله خوشحاله یو دې ته خوشبینه یو دې ته چې وناسو زده کوونکو ته همچنان هغه د تعلیم زمینه مساعده شوه. باید پورته صنفونو ته هم داسې د تعلیم زمینه مساعده شي تر څو هغوی مکولی شي خپل درسونه ووایي. قدرمن شي له کومه ځایه تاسې راځئ دغلته د زده کړې ورکولو لپاره؟ زه د احمدشاه بابا مین ارزان قیمت څخه دلته راځم. روزمره مو تګ په همدې لار دی چې د کابل جلال آباد عمومي سړک څخه پیاده بل یو په همدغه لار باندې زموږ تګ راتګ. سړک څنګه ارزوئ؟ سړک خو جوړ نه دی، خرابه دی. د 21مې ناحیې سره په تېر دور او په موجوده حالاتو کې د دولتونو چلند څنګه ارزوئ؟ هېڅ مناسب نه دی ورسره. د مور او د میرې چلند دی؟ د مور او میرې چلند ستاسو خبره صحیح ده. باید خدمت وشي خلکو ته. باید خدمت وشي. دا سړک باید جوړ شي تر څو زده کوونکي هم هغه شي راحته شي او استادان هم په اسانۍ سره وکولی شي دلته مکتب ته راشي. قدرمن شي. ژوندي اوسئ. ډېره مننه. ډېره. د مارې په د درس او د تعلیمو لومړی قدم لومړی ټولګی لمدغه ځایه د مختلفو امراضو د تداوی او معالجې په خاطر د ډاکټرانو جوړېدنه د ښې ټکنالوژۍ د ډیجیټل سیستم رامنځته کولو په پاره د ساینسپوهانو روزنه ښې ودانۍ ښه سړکونه د ښو هیوادونو په سټنډرډ شکل سره جوړېدل لمدغه ځای شروع کېږي. اقسام یې ډېر زیات دي خو زه به تمرکز
په لږو مسایلو سره وکړم. لومړی ټولګی لمدغه ځای څخه د شاګردانو د معرف په دروازه باندې د قدم د ایښودلو شروع. د شاګردانو د جملې نه بعد د کمکۍ خورکۍ سره لنډه مرکه او زړه خواړه ولرم. لورې ستړې مه شي او ځان راوپېژنه. نوم دې څه دی لورې؟ خدیجه. ما ته خو دې ونه ویل چې خیر اوسې کاکا. خیر اوسې کاکا. خیر اوسې. زما عادت شوی دی دغه کمکیانو هلکانو سره چې کله مصاحبه کوم مرکه کوم بیا ورته یم زلمی سړی شي. ته هم راته په خیر سره صالحه غټه شي. لورې څوم صنف کې؟ اول صنف کې. اول صنف کې؟ وخت خو دې زوی د اول صنف نه دی. ولې؟ ستا په سن سال باندې باید درېیم څلورم ټولګي کې وي. دلیل یې څه و؟ مکتب نه و؟ ولې نه و؟ چېرته و مکتب؟ وطن کې هم و. دلته مکتب و خو صنفونه نه و. د جلکیو مکتب نه و شروع؟ نه دلته نه و شروع. نه و شروع. اوس یې په شروع کېدو څونه خوشحاله یې؟ بس ډېره خوشحاله یم. ډېره خوشحاله یې؟ ښه لورې، نور څه غواړئ د دولت نه؟ سرپناه خو مو شته، قلم، کاغذ، کتابچه، بکسه، څه د دولت نه خوا نه در رسېږي؟ بس اوسه پورې خو لا چې نه دی راداخل شوی. تر اوسه پورې څه نه دي راغلي؟ نه کتابونه چې ډېره زیاته مننه اسلامي امارات کورم ودان. هغه څه وشو بعد 22 کالو نه بعد چې د خلکو د منطقې کم امیدونه او هیلې وي هغه را ژوندۍ شوې. د قلم، کاغذ په مجموع کې به باید ووایم چې د کرتاسۍ په بخش کې هم د دغې کمپیانو لاسنیوی وکړي، ځکه دا زموږ د هېواد آینده او مستقبل دی. ښه لورکۍ، کومه ورځ چې مکتب شروع شو چې خبره شوې څونه خوشحاله وي؟ به ډېره خوشحاله وم. بیخي بې انتها خوشحاله وي. زه هم د ما نه به هېڅوک هم ډېر نه خوشحاله، ځکه زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د دې هغه نه خبر شوم. لورکۍ، نوره مو څه غوښتنه ده د پلرونو نه؟ هغه پلرونه چې خپلې کمکۍ لورګانې درس او تعلیم ته نه پرېږدي، هغوی ته څه پیغام لري؟ بس زه د پی نه یم او موږ خو پلار پرېږدي چې درس را باندې ووایي. په مجموع کې باید مطالبه او غوښتنه دا واوسي د افغانستان د ټولو اقوامو او قبایلو نه چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي، خپل اولادونه په خپل وخت او زمان سره دا وظیفه وګڼي چې درس او تعلیم ته یې ورسوي چې تر څو وکولی شي زده کړه ترلاسه کړي. دوستانو، د لومړي ټولګي د پیل سرسخته وظیفه د معرف په چوکاټ کې د لومړي ټولګي د استاد و، ځکه لکه عسکر چې نه وي سوق شي نه په شایګر سپویږي او نه په کینګر سپویږي. استاد محترم سلام، ستړي مه شئ. السلام علیکم، هرکله راشئ بخیر راغلی. د معرف تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته د زړه له تله سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. الله د قدرمن لره ځان او پېژنې زموږ لیدونکي. عبدالمالک یم، د سناتور جنت ګل د لیسې استاد. قدرمن اوسئ استاد محترم، داسې څه پېښ شول چې تصور یې نه کېده او په 20 کالو کې تصور کېده مګر همداسې څه نه پېښېدونکي وو؟ دلیل یې په څه کې وو؟ واقعیت د دلیلونه خو ډېر معلوم دي. موږ او تاسو خو د دې ملک اوسېدونکي یو، هر څه موږ او تاسو ته په سر سترګو ښکاره دي. یوازینی لامل خو یې بدامني وه، ناامني په دې ساحه کې. بل داسې و چې دولتونه هم کار نه کوي. موږ او تاسو که چېرې نظر وکړو په جمهوریت کې ډېر هغه څه چې په کار ول باید شوی وی ونه شول، ځکه چې پیسې خو د هره خوند را روانې وې، اقتصاد ښه برحاله و، خو چې څنګه کار شوی وی د ښوونځیو لپاره د شاګرد لپاره یقین دی چې ما په مرکزي ساینس کې زه یو واقعه درته وایم چې 22 ورځې سیمینار د ادارې له لوري معرفي شوی وم، ورته ما هلته هغه وکړه، سوپري مې درخواست وکړ چې موږ ورو لابراتوار نه لرو، موږ مواد نه لرو. زه خپله د فیزیک استاد یم، د فیزیک له رشتې فارغ یم. دلته زه تدریس کوم، خو په هغه سویه باندې چې باید وشي چې زه یو تجربه یو شاګرد ته هغه کوم اجرا کوم، عملي کار ورته وکړم. تاسو ته بهتره معلومه ده څنګه چې په عملي کار کې یو زده کړه یادېږي، یعنې نیم باندې هم داسې په نظري ډول نه یادېږي. نو متاسفانه چې غیر سره موافق نه شول په دې باندې چې ماته مواد راکړي وی. انشاءالله اوس به موافقېږي په دې باندې چې د امید او د تمې څخه لرې یو کړنه ترسره کړله چې په دې لیسه کې د نجونو هغه د دروازې د مکتب خلاصې شوې، دغه عادي مسایل انشاءالله هغه به وشي. خدای مو آباد لره، کور مو ودان. له تاسې هم ډېره مننه کوم چې دلته راغلی او په دې ساحه کې په داسې حالاتو کې مو زموږ پوښتنه وکړه چې شاګردان تر اوسه نه کتاب لري او نه داسې کوم اقتصاد لري خلک جوړ لري چې کتابچه یې هغه ځان ته واخلي. نو له دولت نه متقاضا دا ده چې کتاب او د قرطاسۍ په برخه کې، د کتابونو په برخه کې، بل د مواد درسي په برخه کې باید ډېره توجه وکړي د معرف برخې ته. الله مو آباد لره، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. ډېره مننه.
څو معنی کوم دوستانو مینوالو خوشبختانه باید ووایم چې د دغې ذکر شوې لیسې د مدیریت چارې چې چا په غاړه دي موږ سره یې ډېره مرسته او کومک د برنامې د جوړولو لپاره هم ټټر وهلی دی. برنامه به هم سره ګورو په شریکه او د مدیر صاحب سره بلنه مرکه اوس له خواله او د دوی احساس د خوشحالۍ په سره شریکوو چې څومره دوی خوشحاله دي د دغې اسلامي امارت په دې کړنه باندې چې نجونو ته یې د درس او د تعلیم زمینه برابره کړې ده. دوستانو ور به شو د مدیر صاحب په طرف باندې مدیر صاحب سره بلنه مرکه اوس له خواله وکړو ام به بس د زړه درد سره شریکوو. خلاصه په لنډو کې باید ووایم مدیر صاحب سلام ستړي مشي. وعلیکم السلام، خیر راغلی، ستړي مشئ. تاسو محترم تلویزیون څخه ډیره مننه چې د دې سختو شرایطو کې دلته راغلي او د دې مکتب په هکله څه معلومات غونډ کړي او هغه ته رسنیو ته اجتماع ته وړاندې کړي. زه د قدرمن جناب مدیر صاحب مسؤلیت مو په دې لیسه کې د مدیریت مسؤلیت ستاسو په غاړه دی؟ بلې زه امیر په دې لیسې یم. دا لیسه ده د الحاج صنعتپور ګل خان په نامه. د دې لیسې امیر یم. تر اوسه مسؤلیت زما په غاړه دی او دې لیسه کې اوس دا مسؤلیت سرته رسوم. ډېره زیاته مننه مدیر صاحب. که په لنډو ټکو کې راته ووایي دغه د نجونو په وړاندې د مکتب د دروازو پرانیسته د اسلامي امارت څه رقم کړنه بولئ؟ دا خو ډېره یو بهتره کړنه ده ځکه چې دا خلک دا 20 کلو نه 20 کاله کېږي چې دا خلک د دې برخې څخه بې برخې وو، د دې علم څخه د دې پوهې څخه. ځکه دا خلکو دا توقع وه خو دلته امنیت تامین نه و، نو شي کولی چې دلته دا جنکۍ دلته ازرې کړې وي. اوس الحمدلله اسلامي امارت راغلی دی، پوره امنیت دی، ډاډ دی او موږ ته اجازه وکړه چې د اول صنف څخه نیولې تر شپږمه پورې دلته باید تدریس وکړي دا جنکۍ او څه یاد یې کړي او آینده به یې روښانه وي. دې په هکله موږ دوی نه ډېر منندوی یو د اسلامي امارت نه چې دا وخت یې موږ ته خلاص کړي. خوشحاله اوسئ. جناب مدیر صاحب په څومره تعداد مو دلته نجونو ته د زده کړو زمینه مساعده کړې؟ تقریبا اوس 280 جنکۍ موږ سره فی الحال زده کړې باندې بوخت دي چې دا اول لومړی کال دی او په آینده کې خو نور زیاتېږي وخت په وخت سره. نو کېدای شي چې دا په دې نیم کال کې نور هم یو 100 جنکۍ د اطرافو د دې لرې ځایونه چې کوم ځای کې مکتبونه لري دي هغه نه دلته سپاچې راوړي او موږ ورته پراخه تړین باندې ته ځای ورکوو او انشاءالله چې تدریس منظم دلته روان دی، که مشکل پکې نشته دی. استادان برحال دي خو لیکن یو شی مشکل دی چې کتابونه موږ نه لرو فی الحال د دې دپاره، ځکه دې نوي شمول کړی دی. د هغه کې تقریبا 372 جنکیو دلته نوی شمول کړی. تاسو خو کافي تجربه په معرف کې لرئ ځکه چې تور ډکي مو سپین شول په د معرف په خدمت کولو کې. د درس او د تعلیم ابتدا او شروع سخته ده. قرطاسیه په بخش کې به انشاءالله اسلامي امارت څونه تاسو ډاډمنه سئ تاسو سره به همکاري وکړي. یو او دومه رغنیزې چارې دلته اگر که د مکتب لپاره وداني په کافي شکل باندې جوړه ده مګر ساختو ساز د سړکونو د پیاده روونو د کوڅو هېڅ نه ترسره کېږي. سړکونه خو ډېر خراب دي ځکه ډېر لرې منطقونه د زموږ استادان راځي او داسې عمل هم نه لري چې دوی پکې راشي هغه کوم شی چې دوی ته لازم دی. بیچارهګان بایسکلو باندې موټرسایکلو باندې راځي خو دلته جمپونه دي او کندې دي او سړکونه ناروغه دي. باید سرمکو روغتیا ته دوی وهڅولی شي. دا حکومت زموږ فی الحال توجه ورته وکړي چې دلته دا خلک یو خوا نه ډېر غریب دي او بل وسایط هم نه لري. نو دا په خټو بارانو کې دا متعلمین چې راځي بیچارهګان بوټان هم وهیږي او په خړو کاکړي لیدلي راغلي دلته تعلیم شهیدلي په ستونزو او مشکلاتو سره راځي. په ډېر غټ ستونزې لري، ډېر مشکل سره مخامخ دي. خدای وکړي چې دا اسلامي امارت ته توجه وکړي او دا سړکونه پاخه کړي او جوړې کړي نو آینده د خلکو به روښانه شي. قدرمن شیخ خدای ژوندي لره ډېره زیاته مننه. ډېره تاسو نه هم ډېره مننه چې دا نن ورځ داسې باراني شوه او ستونزې هم تاسو ته پیدا شوې، مشکلات سره اخته شئ. تاسو نه ډېره بخښنه غواړو چې تاسو کوم قدر او عزت په موږ کېږي د مېلمستیا هغه موږ نه دی کړی. دې په خاطر تاسو نه ډېره مننه او تلویزیون او چې د دې همکارانو چې څومره دي
باید اول خو زموږ سلامونه ورته ورسوي پس د سلام خدای دې روغ صورت عافیت ورته ورکړي چې د چې ځای کې ته چې پښتنې کوي او دا لرې منطقه ده په کلو کې موږ ته دلته د حیات نه راته پوه شوې نه راته هغه مخکې کلونه چې امنیت نه و مخکې کلونه ورته ښیمه بس یو توجه دلته د امارات رخیل کړي وو دا مکاتب یې دلته فعال ساتلي وو د یو خدمت یې کړی دی دلته هغې کې مکاتبو ته ډېر خدمت یې کړی رښتیا چې دی شخصي کول او مالي کول کول او بیا هم امنیت تامین نه و نو داسې پرمختګ نه دی شوی لکه څنګه چې لازم و امید ده چې وشي او انشاءالله قدرمن شي خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو خپلې خبرې به را لنډې کړم د هېواد ترقي آبادي پرمختګ یوازینۍ لاره د معرف په دروازه قدم کېښودل موضوع مو سره ډېره وڅېړله ارزومند یم چې دغه ځانګړی ګزارش چې نن د نجونو په مکتب باندې زموږ تمرکز و او لومړنۍ دروازه یې په 21مه ناحیه سناتور جنت ګل خان په ښارګوټي کې د نجونو په وړاندې اسلامي امارت پرانېستله د نړۍ بلنه کړو که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی درسره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب تر یو بلې خپرونې کې زه اسماعیل الله ساپی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درناوي کې حاضرېږم هر چېرې چې یاست تل خوشحاله سوکاله اباد ژوند ولرئ. السلام علیکم.